ستا په دې بدن مې تبه رانوسته، ستا په خوا کې ګاونډی مې ته منډ نه کړي، ستا په دې ږیره کې مې سپین ویښته رانوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي وي د هغه شي ذکر بار بار کوئ چې هغه خوندونه د منځه وړي، هغه مرګ دی. ته ووایه چې مرګ اول ما بېتا، اول ما بېتا، بې موته بیا په کور کې زموږ زنانه وو څومره هغه یاد کړی دی. او چې مړه شو قسم په الله بیا بارمان کو بیا به نه کېږي. صرفت العمر فی لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها. په دې قبرونو کې چې دا کوم خلک پراته دي قسم په الله د یوې سجدې په ارمان دي. ابو دردار رضی الله عنه به چې کله کله لاړو قبر خواله به ودرېدو قبرستان له، وی ظاهري در باندې څومره خاموشي پرته ده، خو لیکن لاندې دهشت دی، وحشت دی، غربار دی، ماران دی، لړمان دي. 9 ماران په دې خلکو باندې الله عز وجل مسلط کوي. یو مار چې راغی په دنیا کې پوکیا وکړي دا شنه ټول شی نه به د منځه لاړ شي. ګرزونه دي، که یو ګرز راغی او دې غر له ورکې غر به ورباندې میده شي.